افغانانو ته د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت تازه اخطار. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د امر بالمعروف نوي قانون پلي کېدو لپاره په کابل او ولایتونو کې د امر بالمعروف د غونډو په لړ کې 13 ورځ د اسلامي امارت په پوهنې وزارت کې هم یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. یا د وزارت په یوې خبرپاڼه کې لیکلي ټولو کارمانانو او ولایتي رئیسانو ته امر شوی چې دغه قانون خامخا پلی کړي. په دغو مراسمو کې د امر بالمعروف وزارت پوځي مرستیال سید احمد شهید خیل ویلي د امر بالمعروف نوی قانون 100% کې د اسلامي دین له اساساتو سره برابر دی او د اسلام دښمنان د دوی واکمنۍ پسې منفي تبلیغات کوي. دغه قانون سم پلی کړئ ترڅو د ټولنې د دنیاوي او اخروي سعادت لامل وګرځي. که هر چا پلی نه کړ له دندې به لرې شي. د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت په ولایتونو او ولسوالیو کې د امر بالمعروف نوي قانون او د ملاحبات الله د فرمانونو د پلي کېدو لپاره ډلې ګمارلي دي چې دا مهال په ټولو ولایتونو کې په بیلابیلو بنسټونو له پوهنتونونو او ښوونځیو څخه نیولې تر ټولیزو وګړو پورې په ټولو ګرځي او ورته خپلې سپارښتنې کوي. د لوګر له صرافانو ټولنې څخه یوې سرچینې زاویې رسنۍ ته ویلي چې 13 ورځ د امر بالمعروف همدغه پلاوی د ځینو سپارښتنو لپاره دوی ته هم ورغلی و. امر بالمعروف صرافانو ته خبرداری ورکړی چې ګیري پرېږدي او خولۍ پر سر کړي او که دغه غوښتنې پلي نه کړي نو د دوی څارونکي ډلې به یې بل ځل کاروبار بند کړي او هغه مهال بیا هیڅوک د شکایت حق نه لري. سرچینه وایي موږ ته پر جمع د لمانځه د شریعت خلاف د پولي معاملاتو د نه ترسرولو او د لمانځه په وخت کې د هټیو د بندولو سپارښتنې هم وشوې. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.